په دې جرګه کې کومه داسې سلا ولسمشر ته نه ده ورکړل شوې چې ګواکې دی دې لاړ شي پاکستان ته او د پاکستان سره د خپلې اړیکې سمې کړي. پس آقای رئیس جمهور چنین موارد را بر بنیاد چی گفته با وزیر خارجه پاکستان؟ زه همدا وایم چې دی چې پاکستان ته ځي د پاکستان سره د اړیکې د ښه کولو بله لار د ځان ته پیدا کړي. لوی جرګې دغه مسئله ولسمشر ته نه ده ویلې. اما در یک ماده از قطعنامه آقای اصولی یادم است که شما خواسته بودین که افغانستان باید رابطه نیک با همسایه‌های افغانستان داشته. د چیش په اساس زه همده ته راځم. کله چې موږ د پاکستان سره خپل اړیکې ښې کوو د چیش په اساس باید د چیش پر بنسټ باید ښې کوو. راځو دې خبرې ته چې د افغانستان جګړه د پاکستان رهبري کیږي، په دې ټول پوهیږي، نړیوال هم پوهیږي، امریکا هم په دې باندې پوهیږي او افغانان هم په دې باندې پوهیږي. یعنی شما هم با صحبت رئیس جمهور موافق هستین که کلید جنگ افغانستان در اسلام آباد است؟ راځم دې خبرې ته. کله چې جګړه د اسلام آباد رهبري کیږي، کابل ته راوړل کیږي، د پاکستان او د افغانستان یا داسې ووایو چې د افغانستان اړیکې باید د پاکستان سره د امن پر اساس باندې تعیني وي. 4 کاله کېدل چې ولسمشر غني د پاکستان سره اړیکې نه ساتلې په هغه ډول چې په کار و. چوندی پوهېده چې دلته په افغانستان کې جګړه دوی رهبري کوي، په دې اساس باندې خپل روابط یو څه ساړه ساتلي وو. په د آخرو کې امریکایان راځي او کابل حکومت ارګ ته وایي چې نه تاسو یو څه اړیکې ښې کوئ، چې د هغې په اساس باندې د ملي امنیت سلاکار لاړو پاکستان ته او د دوی سره یې ولیدل. د هغې نه وروسته دغه د ولسمشر زیالته بنان دا د لوی جرګې مسله نه وه. زیاد از جریانهای سیاسی هم رفتن یک نشست در اسلام آباد داشت. هغه خو غیر رسمي موضوع د دولتي نه وه، هغه غیر رسمي د ګوندونو او د احزاب مسله وه. احزاب په خپله لاړل او د پاکستان د اسلام آباد د تریبیون په افغانستان نارې وهلې چې ډیورنډ ومنئ او ډیورنډ منل شوی دی. یعنی هغه ځان ته خلک وبیخي، هغه خلک چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک او د افغانستان ولس استفراق کړي دي، اکثریت یې خلک هم پکې یو دوی. مګر دغه ځای چا چې دا نارې وهلې چې ډیورنډ ومنئ او ډیورنډ منل شوی دی، هماغه څه چې هلته باجوا وایي دا دوی په خپله خوله باندې هماغه مسله ویله. یعنې په دې نه غږیږو، هغه نور خلک وو. راځو دې ته چې کله د افغانستان ولسمشر پاکستان ته ځي د چیش پر بنسټ ځي. پاکستان خو د جګړې څخه لاس نه دی اخیستی، پاکستان خو د تروریزم څخه لاس نه دی اخیستی. پاکستان خو دا وعده نه ده کړې چې کابل ته به نور تروریستان زه نه لیږم. پاکستان دا وعده نه ده کړې چې نور به ځانمرګي او موټر بمونه او باروت او وسلې کابل ته نه درلیږم. دوی د 40 کاله کېږي همدغه نارې وهي. تاسو پوهېږئ چې 20 واره 21 واره پخوانی ولسمشر کرزی پاکستان ته په ننواتې ورغی او د هر وارې ننواتې ورته وکړه چې پاکستانه مه کوه، ما وژنه. پاکستان دا ورسره ونه منله. په همغه د ده د راتګ او یوه ورځ وروسته به دلته چاودنه وشوه. اوس که هم همدغه مسله ده. مواردی که حکومت افغانستان وادار کرده که پس از 4 سال رابطه